كن عالما أو متعلما أو سامعا أو خادما ولا تكن خامسا. یو حدیث شریف کې راځي کن عالما او متعلما او خادما ولا تكن رابعا. یا عالم جوړ شه، یا طالب العلم جوړ شه، یا د دې اوریدونکي جوړ شه، یا د دوی خادم جوړ شه. پنځم جوړ مشي کني هلاک پشي. یو حدیث کې راځي سلورم جوړ مشي کني هلاک پشي. مفتی عبدالله شاه سے 4 صدی والا هغه وی څوک چې د عالمانو خبري اوري وی دی انسان له الله تعالی په دنیا او په آخرت کې پیدا ورکي. بلدار چې د دې حدیث ته وعید نه دی خارج شي، په دې وعید کې دی ناراضي. او هغه یو مختصر غونډه کې واقع په دې باندې بیان کړی و. یو ځای کې یو سړیو د سمندر په غاړه میان نیول، چرته طالبان تلیو او د مدرسې د سبقونو تکرار یې کو، د یو بل سره سبقونه اړول. نو دو د دې طالبانو خبرو ته غوږ کېښود یو. د طالبانو په دغه ورځ باندې د خنثی مشکل د هغې تکرار کو، د هغې سبقونه د یو بل سره اړول. نو ده ورته غوږ کېښود یو. د یو مې راونیو، پخوا وي وړې وړې بادشاهۍ وي، دی وی چې راشه دا مې به چېرته باچا صاحب له اوسمه لږ ښه انعام به پې راکړي. ناشنا مې و د پای وخت کې د کومې علاقې باچا دی هغه له یې وړی دی، هغه ورله په پای وخت کې 2000 اشرفۍ انعام ورکړی دی. د ده یو وزیر و، هغه ډېر کنجوس و، د عوامو دپاره کنجوس و، خپل ځان دپاره کنجوس نه و. چې دا خو د خزانې تباهي وشوه، 2000 اشرفۍ یو سړي ته لاړې. ورته وایي بادشاه ډېر بد دې وکړه، خزانې دې بې تباهي وکړه، 2000 اشرفۍ دې ورکړي. هغه ورته وایي زه خو ورسره څه چل کولی نه شم، خو ته یې په څه طریقې سره واپس اخیستی شي نو وایلتي. دې په هغې سړي پسې لاړې، وایي دا مې چې تا راوړی دی نو دا راته ووایې چې دا نر دی کو ماده ده. د ده سوچ دا و چې په میانو کې مذکر او مؤنث څوک پیژني، دی به و چې ما ته پته نشته. نو ده ورته وی کو دا مذکري چې مونږ وله مؤنث پیدا کړو، او کو مؤنثي چې مونږ وله مذکر پیدا کړو، نسل پې سیوا کړو. او کو دا په درته نه مې دې خپلوانه مونږ له خپلې پیسې راکړه. نو چې دی ورغلی نو دغه طالبانو خبرې اورېدلې وي. نو ده ورته وی دا خنثی مشکل دی. تو وزیر خنثی مشکل څه پیژندو چې خنثی مشکل پکې لا څه ته وایي؟ نو هغې وزیر ته تپوس وکړو چې خنثی مشکل څه ته وایي؟ هغه ورته وی دا داسې څیز دي چې کو دله مؤنث راوړي دی د مذکر کار کوي، او کو مذکر راوړي د مؤنث کار کوي. نو باچا ویله کوي دا جواب خو ډېر ښکلی وکړي، 2000 وله نور یې ورکوي. نو 2000 وله نور یې ورکړي. وزیر نور هم ډېر غوسه شو. کله چې ده هغه روپۍ ټکې په بوجۍ کې اچولي دي، بوجۍ شاته راواړوله، نو یوه روپۍ ترې لاندې پرېوته. نو دی زر زر په هغې روپۍ پسې ښکته شو، هغه یې راواغسته او پاکه یې کړه او ښکلې کړه، بوجۍ کې یې واچوله. باچا وزیر ورته وایي کنجوسه دونه 2-4 زره دې وړي، خو دا یو پکې چېرته بل چاته پاتې شوی و نو خیر دی که نه، دا دې ولې اخیستله؟ هغه ورته وایي دا مې د دې د وجې نه راوانغسته چې یو روپۍ ده، وی دا د باچا د لاس انعام دی ځکه مې راواغسته. باچا وي او 2000 وله نور یې ورکوي، وی 6,000 یې ورته برابر کړي. نو مفتی عبدالله شاه صاحب وی چې د عالمانو خبرې څوک په دنیا کې اوري، الله ولا په دنیا کې 6,000 اشرفۍ ورکوي په نغدو کې، نو چې په آخرت کې به وله الله څونه ورکوي. نو انشاءالله چې مونږ او تاسو د عالمانو خبرې اورو، د عالمانو خبرې دا د خیر نه خالي نه دي. زمونږ او تاسو د دې علاقې یو ښکلا